د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپېته نصیحتونو په لړۍ کې یو 13 نصیحت د جمعې په ورځ د دعا قبلېدو ساعت. د جمعې ورځ ډیره مبارکه ورځ ده. په دې ورځ کې داسې یو ساعت شته چې که مسلمان پکې دعا وکړي حتما قبلېږي. په یو متفقون علیه حدیث کې ابي هريره رضی الله عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعې ورځ یاد کړه او وی فرمایل په دې ورځ کې داسې یو ساعت دی چې کله دغه وخت مسلمان بنده په لمونځ ولاړ وي او له الله تعالی څخه څه شی وغواړي الله تعالی یې ورکوي. بیا یې په لاس مبارک د دې وخت کموالي ته اشاره وکړه. د حدیث په شرح کې د دې جملې په اړه چې په لمونځ ولاړ وي او دعا کوي علما وایي له صلات څخه مراد شاید دعا وي، ځکه عربي کې صلات دعا ته وایي، یعنی دعا کوي. دا چې د جمعې په ورځ د دعا د قبلېدو دغه ساعت کوم وخت دی علما پکې دوه نظرونه لري. لومړی د جمعې د لمونځ لپاره په منبر د امام له کېناستلو د لمونځ تر پایه. دا د ابن العربي، قرطبي، النووي، ابن رجب او ابن عابدین نظر دی. د دوی دلیل د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما څخه روایت شوی حدیث دی چې فرمایي د جمعې په ورځ د ساعت په اړه مې له خپل پلار څخه اوریدلی چې هغه له پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه اوریدلی چې فرمایلی دي دا ساعت د امام له کېناستلو او د لمونځ تر پایه وخت منځ کې دی. دویم قول کې بیا بل ډله علما وایي دا ساعت د مازدیګر لمونځ وخت څخه وروسته دی. دویمه خبره اکثره سلف علما غوره کړي لکه امام احمد، اسحاق، ابن عبدالبر، ابن القیم، الحجاوي او ځینو نورو. د دوی دلیل هم هغه حدیث دی چې جابر رضی الله عنه له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت کړی دی چې فرمایلی دي د جمعې ورځ 12 ساعته ده. په دې کې داسې یو ساعت دی چې کله پکې مسلمان هر څه وغواړي الله پکې ورکوي. یعنی د مازدیګر لمونځ وخت څخه وروسته په وروستي ساعت کې ولټوي، یعنی د ماښام د لمانځه وخت داخلېدو څخه یو ساعت مخکې دغه وخت دی. اسانه لاره یې موږ او تاسې ته دا ده چې دغه ساعت په یادو دواړو وختونو کې ولټو. کوم وخت چې امام د جمعې خطبې لپاره منبر ته پورته کیږي او د جمعې لمونځ تر پایه پورې دغه وخت هر ډول دعا چې غواړو له الله پاک بخښنه غواړو، توبه وباسو، ورته دعاګانې کوو، کوم حاجت لرو، هر څه چې غواړو په دغه وخت کې وغواړئ. او بل د مازدیګر لمونځ وخت چې داخليږي لدینا شروع د ماښام لمونځ داخلېدو پورې دغه وخت کې خپل ټول دعاګانې کوي، یعنی دواړه سره راټول کړئ. هم کله چې امام منبر ته خیږي او د جمعې لمونځ پورې دغه وخت کې دعاګانې کوي، او کله چې مازدیګر لمونځ وخت داخليږي د جمعې په ورځ له دغه وخت نشرو د ماښام لمونځ داخلېدو پورې دعاګانې کوي، ان شاء الله قبلېږي. 12 نصیحت په سنت المنځونو پابندي. ګڼ کسان وینو چې په دوامدار ډول یوازې فرض لمونځونه کوي او سنت پرېږدي، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اړه په یو مبارک حدیث کې فرمایلی هر مسلمان بنده چې هر ورځ د الله تعالی لپاره له فرضي لمونځونو څخه هاخوا 12 رکعاته اضافي او غیر فرضي لمونځ وکړي د دې په بدل کې به ورته الله پاک جنت کې کور جوړ کړي. 4 د غرمې له فرضي لمونځ څخه مخکې او 2 ترې وروسته، 2 رکعاته له ماښام وروسته، 2 رکعاته له ماخوستن او 2 رکعاته د سهار له لمانځه څخه مخکې. انسان په سنت او نفلي عبادتونو الله پاک ته نږدې کیږي او په دوامدار توګه د ترسره کولو له کبله یې الله پاک انسان ته وړو ګناهونه بخي او د انسان درجه ورسره لوړیږي. په یو بل مبارک حدیث کې بیبي عائشه رضی الله عنها له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت کوي چې فرمایلی دي چې په 12 رکعاته سنت لمونځ خواري وزغمله، یعنی د دې په ترسره کولو یې صبر وکړ او دوامدار یې ترسره کړل، الله پاک به ورته جنت کې کور جوړ کړي. 4 تر غرمې مخکې، 2 وروسته، 2 رکعاته تر ماښام لمونځ وروسته، 2 تر ماسخوتن وروسته او 2 له سهار لمونځ څخه مخکې.